موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د ترزو قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علیہ السلام د ترزو او دومره مالدارو علما لیکي چې په 12 قچرو به دغه د خزانو کنجیانې بار کېدې نو موسی علیہ السلام چې ورته وایي چې زکات ورکا څومره ورکا دومره هغه چې زکات راټول خو هغه څلوي ډېری جوړ چې ډېری جوړ شو دې باندې خو خدای راستي که زه ماړم دومره مال خو زه نشم موسی علیہ السلام ته وایي چې زه پکې دی او خلق را جمع کړو میټینګ یې وکړ چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځئ چې څه داسې کار ورته پیدا کړو چې بس خلق ترې ټول منحرف شي او مونږ هم ترې خلاص شو څو وایي څه الزام پرې لګوو څه عیب پرې لګوو نو یو ښځه یې راوسته چې ښځه یې راوسته ورته ویل دا یو بکس د اشرفو ډک واله خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او دی ښه په جذبه کې راشي نو ته به راپاسې او به وایې چې ما اورئ د ده خبرې د بېګا ما سره نعوذ بالله بدفعلي کړې په دا بکس واله او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام تا الزام ولګي هغې ویل ډېره ښه بکس یې واغستو د موسی علیہ السلام بیان چې و هغې ته ورغله چې ورغله پکې کېناسته چې موسی علیہ السلام ښه په خپل عروج کې راغی نو دا راپاسېده چې راپاسېده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم اوس د الله دې شان ته ګوره راپاسېده په څه نیت او خولې نه یې وځي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله قام واوري اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله مال قارون یو بکس د اشرفو ډک را کړی او ټول قوم سره میټینګ کړی وعده یې کړې وه چې ته به په موسی علیہ السلام دا الزام لګې زما دې د موسی په خدای قسم وي چې په دې نیت راپاڅېدم چې په الزام ولګو مال قارون یو بکس د اشرفو ډک را کړی او ټول قوم سره میټینګ کړی وعده یې کړې وه چې ته به په موسی علیہ السلام دا الزام لګې زما دې د موسی په خدای قسم وي چې په دې نیت راپاڅېدم چې په الزام ولګو پوی هم نشم او ایمان مې پرې راوړ موسی علیہ الصلوۃ والسلام په ډېر لوی جلالي شان ډېر خفه شو اسمان ته یې وکتل الله ورته دغه وخت کې جبریل راولېږلو ورته وایي چې د ځمکې واګې ستا په لاس کې دي چې هر څه ورسره کوي موسی علیہ السلام ځمکې ته وایي چې یا ارض خذي ونیسه بس ځمکې تر دې ګیټو ګیټو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشه کوي قرآن کې راځي که نه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون هغه ورځ یاده کوي چې دریاب مې درته سیرې کړ تاسو مې بچ کړئ او فرعون مې سره د قومه پکې غرق کړل او وانتم تنظرون تاسو ورته کتل تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون راونیو او موسی علیہ السلام ته آواز وکړو چې زه مسلمانېږم ستا خدای منم که بچ کېږي هغه ورته الآن قد ندمت ولا ينفع الندم اوس چې ګیر شوې اوس یې سمدي 400 کاله وشو چې ستا اصلاح نه کېده 400 کاله اوس یې سمدي نو دا قوم ولاړ دی او تماشه کوي چې قارون ځمکې را بیا یې ورته وایي خوځي تر دې ګوډو ګوډو یې را بیا یې ورته وایي خوځي تر دې ملا د مرۍ مرۍ پورې را چې تر مرۍ لاندې لاړو ورته ویل موسی دولت دپاره دې مړ کړم چې مال مې تا ته پاتې شي هغه ویل نه ورشئ د ده ټولې خزانې راوړئ سړي لاړه تمامې خزانې راوړې او ده ته یې په سر کې
چې کېښوي بیا یې ورته ځمکې ته وي چې خوځي ځمکې سره د خزانو جذب کړو تر ننه پورې قارون په ځمکه کې روان دی او خزانه یې په سر ده او قارون هلاک شد که جهلخانه گنج داشت هغه خزانه او کوهي چې ورسره ډک و لاړ و نیست و نابود شو سره د ماله